دا نننه چې کومه 21مه روژه ده نو دا 21مه روژه باندې زمونږ د رسول الله مبارک زوم او څلورم نمبر خلیفہ حضرت علی کرم الله وجهه هغه شهید شو. حضرت علی کرم الله وجهه دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زومو. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخبل لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ورته د واده کړی وا. حضرت علی کرم الله وجهه دی په کوفه کې دی امیر المؤمنین او د عدل او د انصاف بادشاہی وا. حضرت علی کرم الله وجهه خلاف چې دی یو څو کسان را پاسېدل او دا کسان دی ته خوارج ویل او دا په مکه مکرمه کې دا کسان را یوځای شول او علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره داغه د قتل خلاف سازش جوړ کو. دا کسان په مکه مکرمه کې را یوځای شول او دا مشوره کوله وی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا زوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا بسنگ شهید کو او ورسره حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هم یادولو او ورسره حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هم یادولو. دا درې صحابه کرام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا درې صحابه کرام دا غټ او لوی درجه والا صحابه کرامو او دا په دغه زمانه کې د مسلمانانو مشران حسابېدل. نو دا خوارج دا را یوځای شل او د دې خلاف سازش وکړلو. نو یو کافر پاسېدلو هغه وی زب عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ یادوي دا به شهید کم. بل کافر پاسېدلو هغه وی زب حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ شهید کم او د علی رضی الله تعالی عنہ د نوم نه دا کافران یریدل چا جرأت نشو کولی چې زبدي شهید کما او چې کله دا علی رضی الله تعالی عنہ نوم به واغستل هغه کافرانو مشر نو دا کم کافران چې ورته راټول شو نو دی د یری د لاسه د لړزیدل نو یو کافر عبدالرحمن بن ملجم دا ډیر لوی مردار دا کافر پاسې د ویزه به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یادول وی دی بس شهید کما. نو دی درې واړو قاتلانو د خوارجو روز اٹھاکلی وی تب په پلان کې روز باندې په حضرت امیر معاویه سے حمله وکي او بل وتی زبم په دقه روز باندې په عمر ابن العاص باندې حمله وکم بل ورتوی زبم په دقه روز باندې په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره حمله وکم. دا درې واړه خوارج رال خپل زینو ته اول چې دی حمله په دقه روز باندې په امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ باندې چې څنګه وکړله هغه ته بچ شلو زخمی شلو خو د شهادت نه بچ شلو په دغه روز باندې. او بیا بل کافر چې دی عمر ابن العاص باندې حمله کوله نو هغه د سحر منزله چې دی عمر ابن العاص جمعه تلا نړو دا هغه نائب چې دی جمعه تتلو هغه شهید شلو عمر ابن العاص چې دی هغه پاتې شلو ابد شلو. دا کم عبدالرحمن بن ملجم دا کافر چې دی د علی رضی الله تعالی عنہ خلاف ځان او رسول کوفی ته چې کله کوفی ته لاړو دا عبدالرحمن بن ملجم دا کافر دا لعین د چې دی د علی رضی الله تعالی عنہ سره ناسته پاسته شروع کړه هغه سره په خدمت کې ناستو او تبوی موږ ستا تابعدارو و تبوی چې ته موږ ته ساډر کې موږ ستا تابعدارو. علی رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی یو عجیب فراست ورکړو یو عجیب کشف ته الله پاک ورکړو او بل پویدلو په دې باندې چې د پیغمبر علی السلام زوم همو او د حضور پاک سره په جهادونو کې څه د شرکت هم کړو. هغه چې کله د عبدالرحمن بن ملجم تو قتل علی رضی الله تعالی عنہ پوه شو وی دا سړی چې دا خطرناک دی. علی رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته وی زما را دي سړی نه یره کیږي په دې مې د شک راځي. ملګرو ورته وی ته اډر وکړه مونږ به د اوس نه څه ختم کو. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی نه وی چې هغه زما قاتل لا جوړ شوی نه دی څنګه زه ختم کما زه خو لا وجل نه ما
بیا د هغې نه پس داسې وشو دا عبدالرحمن بن ملجم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ټیمونه څارل به دی عبدالرحمن بن ملجم وی که زه علی شیر خدا ته په مخامخ باندې ورځم نو هغه له خو الله پاک ډېر لوی قوت ورکړو دی پوی په دې باندې چې دا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی به په ما باندې څه دی رامخکې کېږي ما به ختموي نو دی ظالم داسې وکړله په اتلسمه روژه باندې دقسې د روژې میاشت وه اتلسمه روژه وه علی رضی الله تعالی عنہ تهجدو دپاره بتلو جومات ته ته لاړو علی رضی الله تعالی عنہ او چې څنګه په تهجد په مانځه باندې ودرېدو مسجد کې نور څوک نه چې دې څنګه په تهجد په مانځه باندې ودرېدو دا کافر عبدالرحمن بن ملجم نوم دی راغی او په علی رضی الله تعالی عنہ باندې دا سر باندې په دې سر ورله ګزار وکړو دا تورې ته څه دی ګیر چاپېره په دې تندي ترې وویستله ډېر په بېدردۍ سره هغه غریب په سجده باندې پروت و بیا د هغې نه پس د علی رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام نوسی مبارک د هغه به دا طریقه وه چې کله به پلار جومات ته تلو د سهار ټیم کې تهجد ټیم کې نو دی به پسې غلی غلی په مزه مزه داسې لږ ساعت پس په دې ووتو نو چې دی څنګه د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د کور نه راوتو جومات ته رانږدې شو دا قاتل د جومات نه بهر ووتلو چې دی تښتېدو دا قاتل حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دا قاتل رونی ول هغه ته پته لا نه و چېرې زما پلار یې شهید کړی خو دې هسې رونی و شک یې پرې راغی ورته وی ته په دې ټیم کې تا سره تورم په لاس ته په دې ټیم کې او یې څوک او دې ټیم کې د جومات نه څنګه راوتلې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک داسې قوت ورکړو قاتل چې دی هغه ډېر زیات کوشش کول چې زه وتښتمه خو د پیغمبر نوسیو قوت ورله الله پاک ورکړو هغه قاتل عبدالرحمن بن ملجم یې ګرفتار کو علی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سر صادرو هغه صادر ورله لاسونه په یو اونې پسې کلک وتړل حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ جومات ته منډه کې چې وی کتل په علی رضی الله تعالی عنہ باندې بسره په سر باندې وینې را روانې وي پلار ته تپوس کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لا شهید شوی نو خبرې کولې درې ورځې پورې ژوند دیو درې ورځې پورې څه لکه ژوند دیو خبرې کولې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورته وی ای بابا جانا ستا قاتل می گرفتار کړی دی ستا قاتل می گرفتار کړی دی وورخه علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی ودا راته وای چې زما قاتل څوک دی مسلمان دی که کافر دی زوی ورته وی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وی جی کافر دی پلار ورته وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی شکر الحمدلله چې زما قاتل چرته مسلمان نه دی خدای چې زما قاتل مسلمان نه دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورته بابا جانا ته اډر وکړه چې زه ختم کما علی رضی الله تعالی عنہ ورته وینا زما قاتل تلا سوایا ما ویزه غلا ژوندې ویزه غلا ژوندې ما ای بابا جانا قتل بیکم ختم بیکما وینا دی اشار کزان سرا د دم المستیاو کا علی شیر خدا رضی الله عنه ته د دم المستیاو کا دا غینه بعد هغه قاتل ځان سره اشار کړو بیا چې کله علی رضی الله تعالی عنہ کور ترا وستلو دا وره قاتل او مخامخ کینو هغه عبدالرحمن بن ملجم هغه کافر او مخامخ کینو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا زدي ولی والم په دې تور باندې دونه حق لرم کنه زدي ولی وخلما هغه کافر وته وی بیا متدانوي دا کافر دا زړه دومره سختو دا وته نو چیرې مسلمان غلطي شو یا څه وی ما دا تور خاص تا د پاره تیار کړی و خاص تا د پاره می تیار کړی و چې زب په دې باندې سره تا به وجنم علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا تور نه دا تا زما د پاره تیار کړی و خو په دې به تم وجلې کیږي په دې به ته سره تم وجلې کیږي بیا دا غینه پس په 28 روزه باندې حضرت علی کرم الله وجهه اغا د شهادت اغا لوی مقام ته سره لکه اغا ورسیدلو سویم روزه ولکه 28 منن سویم روزه دا 28 ما دې د پاره دا تاریخ بیان کو د علی رضی الله تعالی عنہ چې موږ د خپل صحابه کرامو د خپل مشرانو د تاریخ نزان خبر کو په 28 روزه باندې حضرت علی کرم الله وجهه غسل لکه هغه شهید شوی او بیا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هم پاک قطره باندې
د عبدالرحمن بن ملجم نه سره سری ته وخلو او زمونږ د پیغمبر علیه السلام صحابه ډېر لوی قربانۍ د دین لپاره ورکړي ډېر لوی ستړي کړي دین لپاره وینې توی کړي دي خپل ځانونه شهیدان کړي دي د دین اسلام لپاره ډېر لوی لوی خلکو چې دي خپل بچان یتیمان کړي دي خپل ښځې کونډې کړي دي خپل ځانونه شهیدان کړي او د اسلامي موږ ته څه لکه را رسولی دی د دې اسلام د دې قرآن د دې دین دا خدمت دا په موږ هم لازم دی دا یوازې په هغې لازم نو دا په موږ هم لازم دی چې دا دین به زده کوو دا دین به بل ته رسو د دې دین دفاع دپاره به ودرېږو د کافر خلاف به ودرېږو او انشاءالله د دې دین دفاع به په هر میدان کې انشاءالله کوو به که به نه کوو لکه صحیح ده انشاءالله نو دا مختصر غوندې ما د هغې هغه تاریخ د دې وجې نه بیان کو چې موږ تاسو څه دی لکه د صحابو دا قربانو نه څه دی لږ خبر شو ترجمه به انشاءالله بیا څه دی سبا شو ښه ده خیر صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خدا پاک یا الله ما چې سویل ګزمانه څه کمی شي امام معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي او یا الله د حضرت علی کرم الله وجهه په شانتې بهادری او د هغې په شانتې په دین باندې مضبوط ودرېدل او د هغې په شانتې عظیم صبر خدای مونږ ټولو ته رانصیب کړي دا شان صفتونه خالق العزاله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خالق العزاله دا چې کوم ناس خلک دي دا کوم مشران کې شران دي د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونه کې بیماری ختم کړي خالق العزاله مونږ ټول ناراضي شي زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وصحبه وسلم